کله چې الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر کړ، نه کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې تبلیغ کاوه او د خپل قوم د اصلاح او ګټې کوشش به یې کاوه. مګر په مکه مکرمه کې د یوې کوچنۍ ډلې پرته چې مسلمانان سوي وه او د یوې کوچنۍ ډلې پرته چې کافران وه، مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسته به یې کول. نور ټول د مکې اوسېدونکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د ځورولو لارې لټولې. تکلیفونه به یې ورسول، پسخند به یې پر واهه، ان تر دې چې څه به یې په توان کې وه په هغه اندازه به یې تکلیف ورساوه. د نبوت په 10م کال کې چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب وفات شو، نو د ابو طالب مړینې د مکې کفار ته د مسلمانانو د ځورولو نوره لاره هم خلاصه کړه. په دغه وخت کې دوی په ښه ازاده پښه کولی سوای چې خلک له اسلام او مسلمانېدو څخه منع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام رضی الله عنهم ته تر خپله وسه تکلیفونه ورسول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم طایف ته په دې هدف تشریف جوړ چې د هغه ځای اوسېدونکي ثقیف نومي قوم چې یو لوی قوم مسلمانان سي، نو مسلمانان به د دې تکلیفونو څخه خلاص او د اسلام د مبارک دین د خپرولو لپاره به یو بنسټ کېښودل سي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طایف ته ورسېدی، نو د هغه قوم مشرانو سره خبرې پیل کړلې چې د دغه قوم نوموتي او مخور مشران بلل کېدل او د الله جل جلاله د پاک دین و لور ته یې راوبلل. د الله جل جلاله دین و مرسد ته یې متوجه کړل. نو دغه ټولو مشرانو د دې پر ځای چې د الله جل جلاله او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین مرسته وکړي، یا لږ تر لږه د عربو مشهوره میلمه پالنه وکړي، و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بې مخۍ سره مخامخ جواب ورکړ او د بد اخلاقۍ رویه ورسره وکړل. پر دې بد اخلاقۍ بیا هم زړه سوړ نه سو، بلکې دا هم زړه نه قبلول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته په طایف کې پاتې شي. دغه درې مشرانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشران بلل او دا یې هیله وه چې دوی به په شرافت سره خبرې وکړي، او د دې خلاف یوه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وویل: اوهو، بس یوازې ته وې چې الله جل جلاله پیغمبر کړی، بل څوک نه و. دوهم وویل: ستا پرته بل څوک نه و چې الله جل جلاله رسول رالیږلی وای. دریم وویل: زه ستا سره خبرې کول نه غواړم، ځکه که ته رښتیا د الله جل جلاله له لوري څخه پیغمبر یې، نو ستا د خبرو څخه مخ اړول خو لوی تاوان دی. نو ښه دی چې خبرې در سره ونه کړم، او که درواغ وایه نو د درواغجن سره هیڅ خبره نه کوم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی څخه ناامیده سو، نو د دغه قوم د نورو خلکو سره خبرې شروع کړلې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د همت او خپلواکۍ غر و. خو هغه نور خلک هم د مشرانو پر پله روان سول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت یې ونه مانه، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل: ژر زموږ د ښار څخه ووځه، هر ځای چې ستا د خوښۍ ځای وي هلته ولاړ شه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناامیدۍ سره د هغه قوم څخه روان سو، دغه قوم ناوړه بیکاره خلکو په رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د کلي هلکان پسې کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په کاڼ ویشتي، پسخند به یې پر واهه او چکچکې به یې پسې کولې، تر داسې اندازې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه چپلکې په وینو سرې سوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی څخه لاړ. کله چې دغه شر اچوونکو څخه بېغمه سو، نو په لاره کې په یو ځای کې کښېنست او دا دعا یې وویل: ای الله، که ته زما څخه ناراضه نه یې، زما د هیچا پروا نسته، ستا ساتنه ما لره بس ده. الله جل جلاله چې یو صفت قهر دی، د خپل نازولي په ځورېدو یقینا په قهریږي. نو دستې جبرائیل علیه السلام راواستو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام ووایه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: الله جل جلاله ستا ټولې خبرې واورېدې او د قوم جوابونه یې هم واورېده. یو ملائکه چې الله جل جلاله د غرونو واک او اختیار ورکړي، الله جل جلاله ستا د خدمت لپاره استولې. دې وخت کې هغه ملائکه ژر حاضره سول، سلام یې ووایه. د سلام وروسته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: یا رسول الله، امر وکړه، که ته امر وکړې زه به پر دې قوم باندې غرونه راپورته کړم، ټول به چختان یعنې ذره ذره کړم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل: زه د دوی هلاکېدل نه غواړم، زه دوی ته د هدایت دعا کوم. که چیرې دوی مسلمانان نه سي، نو الله جل جلاله به د دوی په اولادونو کې مسلمانان پیدا کړي.